او هغې د دریاب بلې غاړې ته د ګراسینیانو علاقې ته راغلل. او چې کله عیسی د کشتۍ نه راکوز شو نو سمدستي یو سړی چې پیریانو نیولی و د قبرستان نه د هغه سره د ملاوېدو دپاره راووتلو. هغه په قبرستان کې اوسېده او هیچا هم کابو کولی نه شو، تر دې چې په زنځیرونو کې هم تړلی کېدی نه شو، ځکه چې هغه ته یې څو ځله زنځیرونه او هتکړۍ اچولې وې، خو هغه زنځیرونه شلولي وو او هتکړۍ ماتې کړې وې او دومره طاقتور هیڅوک نه و چې هغه یې کابو کړې وې. شپه ورځ به هغه په قبرونو او د غرونو په خوا کې چغې وهلې او ځان به یې په کاڼو زخمي کولو. کله چې هغه عیسی د لرې نه ولیدلو نو هغه ور منډه کړه او سجده یې ورته وکړه او په چغو یې وویل: ای عیسی د خدای تعالی زویه، ته زما نه څه غواړې؟ خدای ته وګوره چې ما مه په عذابوه. ځکه چې عیسی هغه ته دا وفرمایل: ای پیریانو د دې سړي نه راوځئ. بیا عیسی د هغه نه تپوس وکړه چې نوم دې څه دی؟ هغه جواب ورکړه چې زما نوم لښکر دی، ځکه چې موږ ډېر یو. او هغه منت زاري ورته وکړه چې دوی د دې علاقې نه ونه شړي. نو هلته د غره په خوا کې د خنزیرانو یوه لویه رمه سرېدله او پیریانو زاري ورته وکړه چې مونږ خنزیرانو ته ولېږه او د ورننوتو اجازت راکړه. نو هغه هغې ته اجازت ورکړو او پیریان راووتل او په خنزیرانو کې ورننوتل او خواوشه د 2000 خنزیرانو دغه رمه په منډه شوه او د کمر نه ښکته دریاب ته پرېوته او په اوبو کې ډوبه شوه. د خنزیرانو ساتونکي وتښتېدل او دا خبرې ښار او خواوشا بانډو ته ورسولو او خلک د دې واقعي تماشې له راووتل. هغوی عیسی له راغلل او هغه سړی چې د پیریانو لښکر نیولی و هغه یې ولیده چې جامې یې اغوستې دي او هلته سم دم ناست دی. نو هغې ویرېدل. کومو خلکو چې دا واقع لیدلې وه هغې نورو خلکو ته وویل چې دا پیریانو نیولې سړی څنګه روغ شو او د خنزیرانو سره څه وشول. بیا هغې عیسی ته منت زاري وکړه چې زمونږ د علاقې نه لاړ شه. څه وخت چې عیسی کشتۍ ته ورختلو نو کم سړی چې پیریانو نیولی و هغه هم ورسره د تلو خواست وکړو، خو عیسی د دې اجازت ورنه کړ او ورته یې وفرمیل چې خپل کور ته واپس لاړ شه او خپلو خپلوانو ته ووایه چې مالک خدای ستا دپاره هر څه وکړل او خپل څومره فضل یې تا ته ښکاره کړ. هغه لاړو او په دیکپولس کې هغه څه بیان کړل چې عیسی د هغه دپاره کړي او ټول خلک حق حیران شول.